مننه مفکوره دا ټکي چې موږ اورو مفکوره نو دا مطلب لږ ډیسکورس کې دی چې لکه ډیسکورس دا چې روحاني صاحب ووایي نو د ډیسکورس مطلب دا دی یو مکالمه چې هغې کې یو بل برداشت کول د یو بل خبره اورېدل او په مینه اورېدل او بیا هغه خبره فکر سره اورېدل او هغې باندې فکر او غور کول دا د مفکورې معنی کیدای شي زموږ په موږ یو ټکی استعمالو هغه پښتو کې هم استعمالیږي مخشوله کیدای شي پښتو کې مشغوله استعمالیږي موږ به ورته مخشوله وایو نو مخشوله دا ده چې خلک داسې کیني یو بل سره خبرې اترې کوي یو تن نه کوي خو ټول په نمبر لګیایي خپل خبره کوي لکه د جرګه د یرک په شانتې هغه خلک دا خبرې یو بل کله چې یو خبرې حل نه وځي نو هغه خبرې باندې مخشولېږي نو آخر هغه چان کې هغې نه یو نچوړ وباسي نو نن به دا خبرې مونږ چې دلته کوو دا به مخشولی دا به لیکچر نه چې یک طرفه به زه خبرې کوم او تاسو به اورئ او سر سنډوئ او بیا آخر کې به تاسو ځئ نو زه به څه خبرې چې ستاسو مخې ته کېدم نو هغه خبرو کې ستاسو سوالات ستاسو تبصرې ستاسو رای ډېر مهمه به او تاسو هم پکې حصه اخیستی شئ لکه دا نه ده چې یو تن به لګیایي او نور به صرف سر سنډوي نو د دغې مخشولې او مفکورې په لړ کې نن به د خیبر پښتونخوا زموږ چې کومه غریزه صوبه ده چې هغه د ډی ای خان نه شروع کېږي تر غیزر ګلګت بلتستان نه پورې دا غرسنی علاقه ده دا دې کې میدانی علاقه ده دا زرخیز علاقه ده نو په دې کې مونږ به د کلتوري او د جبو تنوع مطلب دا دی چې ډایورسټي لکه مختلف والی مختلف کېدل دا چې تاسو دلته ناست یئ که نه نو مونږ چې خپل د چهرو ته ګورو مخونو ته ګورو دا هر یو مخ بل نه مختلف هم دی نو دا هم ډایورسټي ده داسې جامې ته مونږ ګورو نو ستاسو جامې اگر چې ډیزاین زموږ د جامو د ټولو به یو وي خو د رنګ چې نو دا هم یو مختلف دی نو مونږ به دا خبرې نن د دغې صوبې حوالې سره کوو کله د دغې صوبې حواله چې په مرکزي پاکستان کې چې په لاهور او په کراچۍ او په اسلام آباد کې ورکړی کېږي نو هغوی څه مخصوص ذهنونو کې څه مخصوص ټپې لکه هغې ته سټیریوټایپنګ وایي که نه هغه ټپې هغه چې وایي هغه ټپې نو هغې باندې بیا دا خلق هغه ټپو سره اوتلي او دوی چې دا خلک دي پرون تاسو به په دې سوشل میډیا اورېدلی یو صحافي صاحب لګیا و چې په لاهور کې د نورو صوبو نه یونیورسټیانو ته هلکان راځي او هغه هلکان هلته وایي هراسګي کیسونه کوي او دا مختلف دغه کې وایي هغه بیا خپل خبرو کې وایي چې مونږ خو غواړو چې دا خلک دلته سیویلایزیشن زده کړي تهذیب زده کړي نو ما ته په خندا په دې راغله چې دی اوس صرف لاهور ته تهذیب وایي سیویلایزیشن وایي او مونږ سیویلایز نه حسابوي لکه مونږ یو یا د بلوچستان خلک یو یا د زموږ د صوبې خلک نو ما دا د دوی ذهنیت دی نو دغه ذهنیت مخالفت په دې لړ کې کول دی چې دغه ذهنیت دغه تنوع ختمولو کوشش کوي دغه ذهنیت خپل یو خاص یو رای یو فکر په نورو مسلط کولو کوشش کوي او هغه که د تورې په دغه یو که په تعلیم په دغه یو که په میډیا په دغه په لارې نو دا خلک دغه کوششونه کوي او دغه سوچ مخالفت پکار دی او مخالفت به مونږ کوو داسې که دلته په دې صوبه کې که ډېر خلک دا سوچ وکړي چې صرف دلته یو قام اوسېږي یو ژبه ده نور قامونه نشته نو دغه فکر هم مخالفت پکار دی او دا فکر هم ښه نه دی ولې مونږ ګورو چې په دې صوبه کې ډېر قامونه اوسېږي
هغوی ډېر ژبې دي، هغوی بیل بیل کلتورونه دي. نو نن زمونږ خبره په هغه کېږي او تاسو به ما سره ښه په دې کې به حصه اخلئ او مرسته به کوئ. مونږ به د جنوب نه والو جي، د صوبې جنوب، تاسو هغه ډیای خان جنوب کې دی که نه، بیا مونږ سره کم مخکینی فاټا ویل اوس خو هغه زمونږ صوبې حصه ده مکمل، هغه سیمه ده. بیا د کوهاټ پېښور او بیا داسې مانسهره او هزاره او بیا بره لاړ شئ مردان او دې نه بره لاړ شئ نو ملاکنډ ډیویژن چې ورته وایي، ملاکنډ ډیویژن ته لاړ شئ نو غریز علاقه ده او ښکلې علاقه ده. نو هغې کې ډېر ضلعې دي، پکې سوات دی، دیر دی، چترال دی، باجوړ دی، دو دیره شو، شانګله دی، بونیر دی، بیا په هزاره طرف ته انډس کوهستان دی، کم چې اباسین کوهستان، بټګرام، تورغر او زمونږ ایبټ آباد او مانسهره او لاندې هریپور او دا مونږ سره لکه یو جغرافیایي د صوبې مونږ حساب کوو. نو که جنوب نه مخکینی دی زمونږ د یو ماشوم نه تپوس وکړو چې دې صوبې کې څو ژبې دي، نو دوی ښار کې اوسېږي نو پښتو خو ظاهره ده د دوی مورنۍ ژبه ده، خو دوی وایي چې هندکو ده او یو کھیوار ده، لکه کھوار نوم یې واخیستو خو هغه کھیوار واخیستو. نو دې ژبه کې به زه تاسو ته ووایم دې صوبې کې 32 ژبې دي جي، 32 ژبې 32. هغه سرایکي هغه جنوب کې ویل کېږي. بیا بره راشئ نو تاسو ته په دې وزیرستان کې یو بل ژبه ده اروموړي، نوم به اورېدلی اروموړي. بیا دغه هندکو پته هر چا ته دا پښتو خو وشوه. بیا موږ داسې بره لاړ شو نو ملاکنډ ډیویژن د ټولو نه زیات متنوع دی، لکه ټولو نه زیات دې کې کلتورونه دي او یو غټ تاریخ لري او یو غټ اهمیت. تاسو به د اودیانا نوم به اورېدلی، ګنداره خو دا زموږ ټول سیمه ده که نه، ګنداره پېښور 400 هغه ټیکسلې نه والی تر سوات پکې او هغه بامیانه پورې افغانستان. نو دا ګنداره خو ده، خو دې کې بیا یو ښکلې علاقه هغې ته اودیانه ویل چې پکې سوات د هغې مرکز دی. نو دغه ملاکنډ ډیویژن بیا زیات متنوع دی. نو هلته پښتو خو شته ظاهره، پښتو نه علاوه مونږ لاړ شو سوات ته، لکه زمونږ خپل ضلع سوات کې په مرکزي بنګوره، سیدوشریف، مټه، خوازخیله په دې علاقو کې پښتو ویل کېږي. چې بره مونږ لاړ شو نو بحرین به تاسو نوم اورېدلی او بیا کالام خو ټولو مشهور نوم دی. نو بحرین او په خوش علاقو کې زما ژبه زمونږ ژبه توروالي ویل کېږي. بیا بره کالام کې زمونږ د ژبې یو خور ژبه گاوري ویل کېږي. بیا هم دغه کالام کې مټلتان یو کلی دی، هغه کلی کې کھوار کم چې د چترال غټه ژبه ده هغې څه کورونه هلته هم ویل کېږي. بیا د سوات کې تاسو به اورېدلی یو بله ژبه ده د مدین سره نمرخاته اړخ ته په دې دره کې چې لاړ شئ نو هلته یو ژبه ده اوشوجو، هغې یو 1500 کسان هغه ژبه وایي. او بیا هلته یو ژبه وا دا خبره وا پاس کې ما وکړه، اوس یې ختمه شوه، بدیشي. هغې 3 ویونکي پاتې وو او هغه 3 ویونکي اوس هم کم ژبه وایي، هغوی ورته بدیشي وایي، خو هغه ژبه یا به توروالي او یا به اوشوجو وي، نو هغه هم ختمه ده. او بیا په دې سوات کې او تاسو ته معلومه ده یو په دې ټول صوبه کې یو غټه ژبه چې مختلف علاقو کې ویل کېږي هغه ګجري ژبه ده، هغه هر ځای کې ویل کېږي خو مختلف علاقو کې خلک داسې منتشر په کلو کې پراته وي. بیا مونږ کدی سوات نه د مغرب طرف ته لاړ شو نو مونږ سره دیر او دیر کې معروف او مشهور ځای چې دی نو کمراټ تاسو ټول اورئ. نو هلته ژبه چې دا نو ګاوري ژبه ده او یو پکې یو کلی دی کلکوټ ورته وایي،
هلته کلکوټي ژبه ویل کېږي. اوس بیا راځئ مونږ د دیر نه بیا مغرب طرف ته ځو. مغرب مینز افغانستان طرف ته ښه دې طرف ته. نو چترال لجي نو چترال په ملاکنډ ډیویژن کې د ټولو نه زیات متنوع ځای دی چترال. تاسو چې د لواري د ټاپ چې اوس خو سرنګ دی پکې د ټاپ نه چې کوزېږئ نو یو کلی دی عشیرت ورته وایي هغې کې پلوله ژبه ده. بیا تاسو هغه ګس طرف ته د عشیرت نه داسې راتاو شئ نو یو کلی راځي آرندو د دغې سره دیر ته نږدې دی هلته ګوارباتي ژبه ویلی کېږي او پورې هغې سره مخامخ بل کلی دی دمیلي دمیل ویلي دامیا. نو هلته دامیا بھاشا دمیلي ژبه ویل کېږي چې د هغې یو ښه کارکن عصمت الله دمیلي صاحب دلته ناست هم دی. بیا هغې نه تاسو لږ مخکې لاړ شئ هغه طرف ته نو تاسو به اورېدلی چې یو مشهور زموږ په دې ملک کې د هغوی فوټوان ډېر خرڅېږي. څه مراد دی هغه فوټوان ډېر خرڅېږي هوټلو کې لګولي کلاش. نو دا کلاش ژبه ده. بیا هلته کمویري ژبه ده کټیویري ژبه ده صحیح شو. او بره لاړ شئ لکه اپر چترال. نو کھوار خو د کھوار ژبه داسې ده په چترال کې څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې پښتو ژبه ده مطلب پښتو هر ځای کې لکه شته که نه. زما پښتو مورنۍ ژبه نه زه دا ستاسو ته ویلی شم که نه. نو کھوار د چترال داسې ژبه ده لکه هغه رابطې غټه ژبه کھوار ده. خو بره چې لاړ شئ نو بیا هلته وخي ژبه ده. واخان کوریډور سره د واخان د کم برنډه چې ده برنډه ورته برامده دې سره کم نږدې لګېدلې وخي ژبه ده. بیا هلته قرغیزي ژبه هم ده. قرغیز هغه د سنټرل ایشیا ژبه. او په یو ځای کې لاندې چترال کې مدغلښتي د دري ژبې یو لهجه ده هغه هم ویلی کېږي. او د بر چترال کې یو ژبه زه تاسو ته وایم چې هغه د کاشغر طرف ته ویلی کېږي لکه ترکي شانتي ژبه ده. نو او بیا اوس راځو مونږ کوهستان طرف ته. تاسو ته هزاره ډیویژن کې یو غټه ژبه هندکو ده پښتو هم ویلی کېږي بټګرام تورغر د علاقو کې ویلی کېږي که نه جي. او په ما خو تاسو پښتو خو ټول صوبه کې ویلی کېږي. نو هلته یو کلی دی د مانسیرې سره هغې ته اوږي یونین کونسل اوږي ورته وایي. هلته یو کلی دی مانکیال نامه ده. هلته یو ژبه ویلی کېږي تراوړي یا مانکیالي او یو 500 کسان به یي هغه ژبه اوس هم شته ژوندی ده. بیا تاسو مخکې لاړ شئ نو څه ځای به پکې راشي. بټګرام چې تاسو کراس کوئ نو تھاکوډ راځي. تھاکوډ نه تاسو چې داسې خپل جیب کې لاړ شئ نو مخکې یو ځای راځي بیشام ورته وایي. بیشام نه چې تاسو داسې ښې طرف ته لکه دې طرف نه ځئ جو ښې طرف ته واوړئ نو کوهستان یو غرونو یو منځ تاسو د اباسین په غاړه په کمرو باندې ځئ یو ډېره مشکل لاره ده. نو دا کوهستان ریجن شروع کېږي. کوهستان خو غریزې علاقې ته وایي خو دغې علاقې ته د دغې ضلعو سرکاري نومونه هم کوهستان دي لکه اپر کوهستان لویر کوهستان او پالس کولی. نو دې کوهستان کې مغرب طرف ته کم لکه سړک طرف ته کم دغه چې دی علاقه چې نو هلته انډس کوهستاني ژبه ویل کېږي چې هغې اصل نوم مایو دی انډس کوهستاني. او پورې غاړې ته شینا هغه ژبه کم چې په ګلګت کې ویل کېږي په چچلاس کې ویل کېږي هغه ژبه دلته مشرق اړخ ته هغه ژبه ویل کېږي. او دلته بیا په دې دننه یو بل ژبه ده گاورو او یو چیلیسو دی. او بیا لاندې بیشام طرف ته یو بیشام سره نږدې یو بله ژبه ده بټیري. دا ما تاسو د ژبو نومونه ووایه چې زموږ دې علاقې کې د خیبر پښتونخوا کې ژبې څونه دي. که موږ دغې سره لاړ شو هسې دا ژبې چې دي نو د دوی هغه ویونکي چې سپیکرز هغوی تعداد نه دی معلوم
د هغې وجه څه ده دغه په مردم شمارۍ کې شمارېږي نه دوی په دیګر کې اچوي لکه دیګر ادرز نو ځکه خو هسې اندازې نو اندازه والو نو په ضلع د صوبې په لحاظ غټه ژبه دغه شوه پښتو دویمه هندکو شوه دریمه سرایکي شوه څلورمه کھوار شوه پنځمه کوهستاني د انډس کوهستاني او د شینا کوهستاني شوه بیا توروالي شوه بیا گاوري شوه ټیک شو کھوار مه ووایې که نه او هغې نه بعد بیا دغه نور ژبې د پلوله شوه بټېري شوه نو هغه د ملي شوه هغه ژبې چې هغې کې یو سوه کسان هم هغه وایي نو هغه هم پکې شامله دي او ما تاسو وایي چې یو ژبه چې ورکه شوه 3 کسان ویل نو موږ ورته وایو چې 3 کسان وایي د بدیشي ژبه اخرنی نمبر به دا اچو نو مطلب دا دی چې دا ژبې چې دي نو اوس زموږ ژبه چې د توروالي دا څه 1.5 لاک خلک به وي لکه ټول پاکستان کې هغه بحرین علاقې کې چیل علاقه کې هغې نه علاوه ډېر خلک هجرت کړی دی د ښاریو ته نو ټول چې مونږ جمع کړو 1.5 لاک خلک به وي داسې گاوري خلک به 1.5 لاکه پورې هغه به وي د کھوار چې نو دا یو داسې 4 لکه خلک دي د کوهستان 2.5 لکه خلک د انډس کوهستاني دي او یو 3 لکو پورې هغه بل شینا کوهستاني دي نو دا که نمبر ته هغه نمبر سپیکرز چې نو هغه مونږ ګیس کوو هغه لکه مونږ صرف اندازتن وایو که نه اوس ستاسو به په خپل سکولز کې کالجز کې اورېدلې پښتو هندکو باندې هم څه کارونه کېږي خلک لګیا دي خو دې ژبو ته مسایل څه دي لکه دا چې ما تاسو ته یاد کړی او دا ژبې د کم تاسو به د روغاني صاحب دلته یو مثال ورکړو چې څنګه چې څاروي مختلفې داسې د نو لکه بایولوجیکل ډایورسټي چې بایو ډایورسټي چې وایي که نه لکه په څاروو کې په پلانټس کې ډېر فایلمز دي او ډېر فایله او ډېر فیملیز دي که نه داسې دي که نو داسې په دې ژبو کې هم دي نو په دې پښتو نه علاوه او هندکو نه علاوه په دې سیمه کې د ژبو غټه کم ګروپ چې هغه داردي ژبه او هغه هند آریایي انډو آریان ژبو کې د هغې شمارېږي څه 60 ژبې هغه دي او څه پکې ایراني ژبې دي لکه پښتو یو ایراني ژبه ده ارموړي ماته وزیرستان هغه یو ایراني ژبه ده یا یدغا په چترال کې مدغلخشتي په چترال کې وخي په چترال کې دا ایراني ژبې دي او کلاش او دمیلی او کھوار او توروالي او گاوري او شینا او کوهستاني او دا داردي ژبې دي لکه هغه فیملی ما تاسو ته ووایي که نه فیملی هغه فایلم داردي یا ډارډک اوس د ژبو کې زموږ تاسو به د پنجاب کې او د زموږ کوم لیکوال د کراچۍ یا د پنجابي غټ لیکوالان یا د ایون زموږ د خیبر پښتونخوا به څه لیکوالان دي هغوی بعض ژبو ته لهجې وایي ډایلیکټس ستاسو خیال دی که نه there are Pashto in Hindko but there are many other dialects even in پاکستان کې هم وایي که نه نو هغه ډایلیکټس لهجه اوس لهجه خو په لسانیاتو کې په لینګویسټکس کې لهجه نه مراد دا دی چې تاسو پښتو پېښور ده خو د بنو پښتو لږ بدله ده نو دا د پښتو لهجې شوې څه شوې لهجې صحیح شو دا لسانیات کې دا مفهوم دی تفهیم دی خو دوی کم تفهیم کوي چې دوی وایي چې هغه ژبې چې هغه په لیک کې نه دي هغوی هسټري نشته تاریخ د دوی په خیال کې د خلکو هسټري نشته تاریخ نشته اوس موږ خو ګورو چې ډېر زوړور تاریخ دی خو دوی وایي چې تاریخ نشته او نو وایي دا لهجې دي نو زه هغوی په دې دغه پوه نه یم چې هغوی دا په کم لحاظ سره وایي خو سپکوالی په لحاظ سره وایي اوس بله خبره کم ژبه کې چې لیک کې نو خلک وایي چې دا ژبه ده داسې ده چې لیک کې نه یې نو وایي دا ژبه نه ده خو دا خبره غلطه ده که تاسو ته خیال کړئ نو د لیک نه
مقدم شی چې دنو هغه وینا ده. سپیچ پریډیټس رائټینګ. په تاریخ کې وینا مخکې شوی دی، لیک خو ډېر وروسته راغلی کنه. نو وینا او بل خبره دا چې لیک کې ته چې کم څه وې دا ټول په لیک کې نشي راوستی. لیک دپاره ته به دا ستا چې کم اوازونه ته وځي او کم الفاظ ټکې ته وباسې، کم اوازونه دې دپاره به ته علامات جوړوې، سیمبلز. هغه علاماتو بنیاد بیا موږ ورته حروف تیجي الفابیټس وایو چې دا تاسو ګورئ دا توروالي الفابیټس دلته دي که نه. خو ما تاسو ته وویل چې لیک خو ډېر وروستی خبره ده او ژبه چې ده نو هغه اصل کې وینا او وینا ډېر نیچرل دا. لیک دونه نیچرل نه دی څونه چې وینا نیچرل دی. لکه زه چې کوم اشارې کوم دلته دا به لیک کې راوستی شي، زما دا خبرې به تاسو په لیک کې راورسئ، خو دا اشارې او دا باډي لینګویج دا وینا سره ده، وینا سره دي که نه. نو بیا دوی د اشارو دپاره تاسو به خیال پنکچویشنز وویستو که نه، هغه صحیح هغې ته څه وایي په اردو کې پنکچویشنز چې لکه دا به دلته کوېسچن مارک به یي او دلته به دا یي. نو که زه داسې کېږم نو دې ته به صحیح ده هلته به څه لیکي. نو وینا مهمه ده او وینا چې نه نو لیک خو هله راغی چې څه خلقو خپل کم یاداشت چې و، خپل هغه وخت یاداشت هغه په ګټو په غار کې په دغه کندل شروع کړ، هغه لیکل شروع کړل. نو هغې نه بعد څه حروف خلکو جوړ کړی او مختلف حروفونه مختلف لیکلو مختلف طریقې دي په دنیا کې. لکه انګلیش په بل طریقه لیکل کېږي، لیټین دغه کې زمونږ پښتو توروالي په لکه داسې لیکتنو د عربي په شانتې لکه هغې ته یا فارسۍ په شانتې. او بیا تاسو چاینیز به تاسو لیدلی جاپنیز یو ده هغه بیا بل یو پکټوګرافیک دی، هغه لکه صرف پکچر شانتې که نه، هغه الفابیټ نه. نو د لیک خو بیل شی دی. نو اصل کې اوس زه ګورم چې ما د دلته 2 موبایله ایښي دي. د دنیا بیا یو وخت کې د خلقو باندې سور شو د لیک لیټریسي او ډیولپمنٹ ترقی ویل لیټریسي ته. لیک او لوستل او لیکل دې ته وایي چې دا تهذیب نښه ده. د تهذیب وایي تهذیب چې کله دا خبره یادوي که نه تهذیب، نو تهذیب مطلب دا نه ده چې تا جامع ښکلې اغوستې یا د کور څنګه. نو تهذیب اصل کې د لیک شروع شوی دی. نو هغه تهذیب او دا چا کړی دی؟ دا حمله اور او دا چا سره چې لیک و د لیک پاور و طاقت و نو هغوی دا تهذیب دې ته ورکړو، دا تهذیب دی، دې ته تهذیب ووایي. خو بیا یو او ژبه هغه حساب وشوه چې کوم په لیک کې راتله. خو بیا د دنیا خدای دې دغه ساینس ته بیا وده ورکړي، دوی بل یو شی وایستو، بیا دنیا واپس وینا ته لاړه. اوس دا ډیجیټل میډیا چې موږ ورته څه وایو که نه، دا چې ته ویډیو جوړی د ویډیو د یو شی ته ولیکه او یو شی په ویډیو کې وایه، نو او ویډیو ډېر خلکو ته ځي، داسې ده که نه. نو بیا ډیجیټل شوه، نو دنیا بیا وینا طرف ته هم لاړه. نو وینا انتهایی لازمي او بنیادي شی دی، ویل اورېدل. او د لیک چې نه نو دا خو یو اهم جز دی ستا یاداشتو دپاره یا دغې دپاره یا لیکل کول یا یو میسیج پرمننټ بل ته کمیونیکیټ کول، هغه لیک شته، هغه یو ځان له اهمیت دی. خو د وینا نو ما دا خبره په وینا دی کوله چې دا ژبې شي نو که دا په وینا حالت کې دي، وینا حالت کې خو اوس پاتې نه دی ډېر ژبې، خو لیک کې هم راوستی اشتیاو د هغوی دغه هم دی، سکولونه هم دي. لکه زمونږ په د ژبې کې څلور سکولونه مونږ چلوو صرف خپل د ژبې. نو داسې په چترال کې، خوار کې، په کلاش کې، په لولا کې سکولونه دي، په گاوري کې، په هینکو کې سکولونه دي. لکه پرایویټ خلقو خپل سکولونه شروع کړي دي او هغې کې هر بنیادي تعلیم چې هغه خپل ژبه کې ویل کېږي او بیا هغې نه مخ بعد بیا اردو یا پښتو یا نورې ژبې ورسره شاملېږي. نو هغه کار هم پکې کېږي. خو د دغې ژبې بیشتره خزانه هغه که تاریخي ده،
تاریخ لحاظ سره دا او که هغه خپل د چار چاپیر لحاظ سره دا خپل که هغوی میتالوجي یا کلتور او یا هغه مذهبي اړخ هغه ده هغه ټول په وینا کې ده او هغه خلقو سره ایون لیټریچر چې دی نو لیټریچر ګوره دا لیټریسي نه ووتو لیټریچر جوړ شو هر شی لیک کېږي نو لیټریچر حالانکه یو بل یو ټکی زه تاسو ته نن ووایم چې یو مهمه ټکی دا دی اورالچر هغه ژبو کوم لیټریچر چې هغوی په وینا کې ده هغې ته اورالچر نو هغه ډېر مهمه او هغه اصل لیټریچر هغه دی نو اورالچر ORALTURE نو دا لکه اورال لیټریچر مینس اورال لیټریچر لکه زبانی کلامی ادب نو دا زبانی کلامی ادب خو تاسو به اورېدلی تاسو به چېرته حجرې کې ناست یې که نه او حجرې کې تاسو کښېنئ او یو مشر زمونږ یو راشي او هغه خپله یو قصه شروع کړي او په دې قصو کې هغه ناڅاپه متلونه هم شروع کړي او شاعري هم شروع کړي او دا پوره تاریخ شروع کړي نو دغه اورل لیټریچر دی او دغه انډیجنس کم دیسی حکمت دی دا اصل حکمت دی دیسی مطلب اصل زمونږ دلته ګورئ که نه مونږ چې مونږ باندې کلونایزیشن شوی دی مونږ هغه چیزونه خپلوو څوک چې هغه مونږ باندې چې باندې شوي دي سیاسي علمي کلتوري لحاظ سره نو مونږ دیسی وایو چې دا هغه نقلي شی ته مونږ دیسی وایو داسې ده که نه حالانکه اصلي شی دیسی دی نو دیسی حکمت ما چې تاسو یاد کړئ چې حجره کې تاسو اورئ په دیره کې اورئ نو دا اورل لیټریچر دی اوس دا اورل لیټریچر تاسو د پښتو ټپه ده څونه ولسي هر څوک یې ویلی شي که نه او هر څوک وایي که نه اوس دا ټپه لکه هغه سینه به سینه ځي یو نه بل ته یو نه په وینا طریقې سره ځي که نه داسې ده اوس زمونږ داسې لکه توروالی کې شاعري ده رو یا داسې قصې دي نو هغه هم سینه به سینه ځي داسې په دې ژبو کې ډېر چیزونه سینه به سینه دا علم منتقل کېږي د تاریخي قصې چې دي د بل د کم اسطوري قصې چې اسطور پېژنئ میتالوجي میت چې د نیچرل فینومینن سره خلقو خپل ذهن نه یو آیډیا جوړ کړي یو هغوی ته یو قصې رنګ ورکړي هغې انټرپریټ کول هغې ته میتالوجي وایي صفا خبره ده نو هغه او بیا مذهبي قصې نو دا سینه به سینه لکه زبانی یو بل ته منتقل کېږي خو مسله څه ده اوس چیلنج څه دی اوس تاسو جنګ کسان یې که نه اوس زموږ مشرانو سره خو به خلک کښېني خلک به هلته مونږ خو کېناستو خو تاسو نه کښېنئ ولې تاسو سره یو شی ورکړی دی هغه څه ورته وایي موبایل دی نو موبایل تاسو موبایل سره کښېنئ مشر سره نه کښېنئ نو دا سلسله دا که لیک کې را نه شي او په ریکارډ نه شي په دې موبایل او په دې ډیجیټل میډیا یا په دې سمبالیک میډیا یا دا کم لیټر چې دي په دې کې لیک کې را نه شي نو دا دلته کټ آف کېږي زموږ د روایت نو موږ ته غټ فکر دا دی چې دا روایتونه زموږ کم دیسی حکمت او دیسی علم چې دی دا به موږ څنګه منتقل کړو بل ته نو هغې یو میډیم خو دا دی چې په لیک بل میډیم دا دی چې د آډیو ویډیو فارم دا ډیجیټل میډیا شوه دا یو مهمه میډیم دی نو موږ ته اوس دا چیلنج دی خو بله خبره تاسو به دې کورس کې کتلی که نه زه اکثر دا مثال ورکوم خو زمونږ دا مونږ خپل ژبې او کلتور ته په کم نظر ګورو دیٹ میټرز لکه کم نظر دی زمونږ اوس به زما د خیال چې یو لسم جماعت معشوم یا د 12 جماعت معشوم یا معشومه هغې ته به غني خان دونه غټ ښکاري څونه چې علامه اقبال به ښکاري یا هغې ته به یا زما یو توروالي ماشوم ته به جمروس ملنګ په هیڅ نه ښکاري خانګل په هیڅ کې نه ښکاري او غالب او
علامه اقبال او دا ډېر غټ خلک به ښکاري. موږ دا نه وایو چې هغه غټ نه و، خو خپل دا بالکل هېڅ کې نه ښکاري. وجه څه ده؟ په هغه کورس کې، په هغه کتاب کې دغه خلک نشتی. په هغه کتاب کې دغه خلک غني خان نشته، دغه جمروز نشته، دغه نور زموږ کم دیسی خلک هغه نشتی. نو موږ ته دغه کتاب کې چې موږ کم ټیچر وایي چې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، نو دا خلک موږ ډېر ته غټ ښکاري. دا غټ دي، موږ د هغوی حقیقت ته به انکار نه کوو. ډایورسټي هم دا ده که نه، خو زمونږ هغه چېرته لاړې. زما هغه لکه د غالب یو شعر دی که نه، هغه وایي چې کھلتا کسی پر کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. دا غالب شعر دی. اوس د هر څوک وایي نو تاسو واه واه کوئ، واه 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 زما په کلي کې هم. خو کله چې بل اړخ ته د توروالی رو وایم، روسی مثال کڑوال سی شد ہونی نہ فرا تھے کوئی سوال دشا نہ بننگولا. روسی مثال کڑوال سی شد ہونی نہ فرا تھے کوئی سوال دشا نہ بن انگولا. دغه شعر د غالب او دغه د توروالی د رو یو مفهوم دی، مفهوم یو دی. خو سپک زما ماشوم ته ولې دی او ما ته ولې دی؟ په لیک کې نه دی او ما ته لوستی شوی نه دی، په کورس کې نه دی. او د غالب ته زه جینیس وایم شته، خو یا زما هم وګوره که نه، هغه هم وګوره، هغه شته او که نشته. دلته د ټیګور فوټو پکې شته او که نشته؟ رابندر ناتھ ټیګور هغه چې بنګالي کې چې لیکله، صحیح شو. هغه غریب نوبل پرایز واخیستو. کله یې واخیستو؟ کله چې د هغې د کار ټرانسلیټ شو په انګلیش کې، او انګلیش خلکو ولوستله، هغه وستایله او بیا پکې دغه شو. هغې نه بعد او خپله ژبه کې دونه مهمه شی و، خو څوک او هغه په خپله وایي چې زما اصل کار خو ټرانسلیټ شوی هم نه دی. نو دونه جوور کار د یو بنګالي ژبه کې و چې هغه د نوبل پرایز نه هم مخکې کار و. نو ما مطلب زموږ دا و چې زموږ کم خلک چې دي دیسی په کلو کې، په حجرو کې، په دیرو کې، او موږ سره کم دیسی حکمت دی، دیسی لټریچر دی، ادب دی، د هغې غټ اهمیت دی. خو موږ ته هغه سپک ګرځولی شوی دی تھرو پاپولر ایجوکیشن، تھرو دس ګورنمنټ ایجوکیشن، او کم چې کلونیل ایجوکیشن دی. کلونیل مینس د سکول سیسټم چې دی دا خو کلونیل نه راغلی، زموږ خو داسې سیسټم نه و که نه. مونږ خو به کلی کې به کور کې به سړی و، هغې بس چېرته ټیچر تعلیق به راتلو، هغه به څه ګلستانې څه دي هغه شیخ سعدي صاحب هغه به ویلو، هغه وخت کې هغه دومره قصه وه. نو دې سکول مونږ غرق کړو، سوري ټو سے. زمونږ هغه مونږ به څه کوو؟ زمونږ به دغه سکول به هم نه پرېږدو. لکه که دا پرېږدو نو بیا هغه یو منډه ده که نه دنیا، هغې کې بیا شاته پاتې کېږو. اوس دغه هم کوو، خو دې سره خپل هغه نه پرېږدو، خپل هغې نه به ځان خبرو، خپل هغه خپل مشران چې دي، خپل کم ادب چې دی، خپل دیسی حکمت کم خزینې چې دي، هغې نه به ځان خبرو او هغه به زده کوو. هغې ته به اوچت ګورو. اوچت څنګه ګورو؟ داسې نه، داسې هم نه ګورو. دی کې یو بل اړخ دی چې اوکې چې بس دا زما دی او دا ډېر غټ سړی دی، بس زه بل نه منم، دا هم نه. راځه ستا دا خو خپل دی ځای غټ دی، خو ته په دې بل کې هم وګوره چې هغه څونه دی، هغه هم انجوای. ما یو آرټیکل کې یو وخت کې یو ذکر کړی واسې یو جمله په انګلیش کې لیکلی و، عام شانتې جمله. نو هغه ما داسې څه لیکلی و چې I like English because in English I can read Bertrand Russell, Nietzsche, Shakespeare. I like Urdu because in Urdu I can read Faiz, Allama Iqbal, Ghalib, etc. I like Pashto for in Pashto I can read and learn Ghani Khan, Rahman Baba, Khoshal Khan, etc. But I love Torwali. For the first word I became to utter was in Torwali. زه خوخم انګلیش، زه خوخم اردو، پښتو، خو زه مینا کوم توروالي سره. هغه ولې چې کم اولنې ټکې چې ما خپل خولې نه وایست هغه په توروالي کې وه. مطلب زما په جینس کې، زما په دغه کې دغه شامل و.
نو مطلب دا دی چې د نه مطلب دا و چې موږ به یو نه هم انکار نه کوو. ډایورسټي منل هغه دا دی چې انکار به یو نه د ټولو نه به مستفید کیږو، د ټول خپلوو خپل، او دا به هم نه کوو چې رومانټیسزم په کار نه دی. لکه زه دا وایم چې نن سبا موږ ته معلومه ده چې د خوشحال د علامه اقبال ډېر شاعري خوشحال خان خټک نه ټرانسلیټ شوی دی که نه، صحیح شو. خو اوس موږ خو وایو چې په دې یو دغه هغه د علامه اقبال اولنی خپل کتابونو کې دا قصې هم کړي دي که نه، ماخوذ لیکل دی لکه چا نه چې اخیستی، خو وروستو بیا هغه شی ختم دی. موږ په دې خبره دا نه شو ویلی چې علامه اقبال په هېڅ کې نه و، لکه دا ریډکشنست دغه دی که نه. د خوشحال خان به خپل اهمیت دی، خپل اهمیت دی، د علامه اقبال خپل اهمیت دی، لکه دا د غني خان خپل اهمیت دی. نو موږ خو دوی ته وایو که نه د کلونیل څخه چې هلکه ستا دا دی، خو زما هم دا ومنه که نه، زما دا ولې نه دی. او که داسې موږ په دې خیبر پښتونخوا کې ووایو چې او که اونلی پښتو، صرف پښتو ده، نور څوک نشته، دا نور څوک نشته، نو دا خبره هم رومانټیسزم دی، او دا خبره هم د ده به هم رد کوو چې زه یم خو ما سره نور هم دي، هغه هم داسې دي چې څنګه چې زه یم. نو بیا به موږ کې به یو دغه هم راشي، یو بل هغه څه وایي انډرسټینډ کول به راشي، یو بل نه پوهېدل، د یو بل هغه کلتور هغه خوښول، دا به هم راشي. اوس فرض که زه د پښتو رباب اورم او ما ته ډېر مزه، کله چې پښتو دا ټنګ شروع شي نو دا زموږ په دې دغه کې هغه په دې رګونو کې یو ټنګ شروع شي. خو زه ما سره ستار هم دی که نه، زما د اردک یا ستروالي ستار، هغه هم یو ځان له ټنګ دی که نه، زه دواړه خوښوم. داسې به ما تاسو د شاعري مثالونه ورکړل، لکه شاعري یا د لټریچر د هر څه د هر ژبې د هر دغه. نو زموږ مطلب د دغې مطلب خبرو دا چې تنوع ډایورسټي تنوع چې دا اکثر دا کلونیل دا خبره کوي چې تنوع په ترقۍ کې رکاوټ دی، تنوع وایي چې په پیس په امن کې رکاوټ دی. موږ دا نه وایو، تنوع اصل کې امن دی. د دنیا چې دا تکثیریت پلورالېزم، لکه تکثیریت دا دی چې دا ته دا زه یم دا فلانی دی، موږ ټول وجود لرو، موږ ټول خپل مختلف والی لرو، موږ که کلتورونه دي که ژبې دي، نو موږ به هغه منو، قامونه دي یا هر څه چې دي موږ هغه منو، یو بل وجود تسلیمو، او بیا دې نه به پیس امن پیدا کېږي، یو بل ومنو امن پیدا کېږي. او که یو غټ قام یا د یو غټ دنیا په سطح هغه به چې اونلی د هغه یو مفکر د هغه یو دغه لیکل دی، هغه وایي چې واټ از سیویلایزیشن، تهذیب څه شی دی که نه. نو هغه د یوروپین ته وایي چې یور سیویلایزیشن از مای باربیریزم، مطلب سیویلایزیشن ستا سیویلایزیشن ته ما ته بربریت وایي که نه، بربري، نو ته سیویلایز یې که نه، ما ته وحشي وایي، نو ځکه تا دا کلاسیفیکیشن تا کړی دی. مطلب لکه فرض کا د سیویلایزیشن ټکے یا فلانا موږ دې دغه کې اورو که نه په دې میډیا کې مہذب اقوام کې یہ ہوتا ہے، مہذب میں یہ ہوتا ہے، د ټکو هم مطلب نه ځان پوهول غواړي که نه چې دا اصل دا تهذیب څه شی دی، د کلتور څه شی دی، او دا څوک ځان ته تهذیب یافته څنګه وایي او په څه بنیاد وایي. د کله نه کله د اکثر د یو نوی رایټر په دې دنیا کې پیدا شوی دی، ښه رایټر دی فرانسس فوکویاما، امریکن چې دی، هغه چې کله دغه ولیکلو اینډ اف هسټري په 90s لیټ 80s کې، نو هغه وایي چې بس د دنیا په دو ګروپ کې وه، کمیونیزم یا سوشلیزم پلس د کیپټالیزم، وایي بس ختمه شوه. نو اوس چې په دې 90s نه بعد چې د تنوع خبرې شروع شوې که نه، د شناخت او د تنوع خبرې په دنیا کې شروع شوې، نو هغه وایي چې ری ایمرجنس اف ټرایبلیزم، وایي د قبایلیت دوباره بیدارېدل دنیا کې. نو هغه زموږ دې خبرو ته لکه څه وایي چې زه پښتون یم، زه تروالي یم، دا ګوجر دی، دا ګاوري دی،
او زما یو شناخت دی دا ومنه نو هغه وایي چې دا ټرایبلیزم دی او ټرایبلیزم ګوردی ټکی ته وګوره ټرایبلیزم د فیډرل ټرایبل ایریاز که نه دا خبرې چې تاسو ګورئ که نه دا ټول هغه کلونیل لیګسي ته دوی به تلو افریقا ته دوی به تلو د اسټرالیا انډیجنس خلکو ته هغوی ته به ویل چې دا ټرایبز دي د دې بل کلتور یا بل دغه نو وایي چې دا خو ډېر وحشي خلک دي نو هغه چیزونه دلته راوسته مونږ باندې وتپله چې ټرایبل نو بیا دې وایي چې ټرایبل نو ما هغې ته یو ایمیل کې ورته ما ولیکلو ما مونږ چې دا خبرې کوو چې آیډنټیټي او زما شناخت او زما کلتور او زما ژبه نو وایي هغه دې ته وایي چې دا نیو لیبرلیزم خلاف یو پوره شی روان دی که نه ما زه نه پوهېږم په دې خبره خو ما ته دونه دا چې ته چې د کم کیپټلیسټ لیبرل سټیټس وایي نو دا هم ټرایبل دي دا هم ټرایبس دي هغه ما ته څنګه نو ما وای د سټیټس پوزیس سو بگ آرمیز ټرایب خو یو اسټریوټایپینګ دا چې ټرایب یو ټرایب بل باندې لږ جنګونه کوي که نه همیشه داسې ده که نه لکه محسود په پاسي او په بل داوړ باندې کوي دا داسې یو تصور دی هسې یا زمونږ په تروالۍ کې لکه ریویډ نریډ په پاسي او په ریویډ باندې کوي دا ټرایبل تصور دی که نه نو ما دغه که ته دا بنیاد جوړوي چې تر ټرایب نو ما سټیټ خو ټول ټرایبس نه دي دا دونه بمونه او دا آرمي ولې ساتل دی بیا نو دې شي نه باید نه ختمېږي دا سیویلایزیشن جنګونه دي تاسو په تپلي دا نیو لیبرل پالیسیان چې هر څه شي دي مونږ اگر چې زموږ سوچ به لیبرلي خو دغه لیبرلیزم چې هغه کلونیلیزم شانتي او هغه امپریلیسټ کم چې امپریلیسټ دی که نه نن سبا دا د مخالفت کوو او کم ځای کې چې دوی سټیریوټایپینګ کوي کم ځای کې چې دوی ځان ته سیویلایز وایي او بل ته وحشي وایي نو وی آر civilized and you are civilized هغه وایټ مین برډن چې کوم روډریارډ کیپلینګ چې هغه یو شی لیکلی و چې دا مونږ باندې یو فرض دی د وایټ مین چې مونږ ولاړ شو د خلک سیویلایز کو ته څوک یې لکه سیویلایز کړي یا سوري دا زموږ ډېر خوښ سړی دی خو خبرې خو به د کارل مارکس چې دی وایي چې انډیا هیز نو هسټري که نه لکه هندوستان هسټري نشته دی وایي نو سره لکه داسې نومره یا ایون نیټچې چې دغه خپل کانټ وایي چې د افریقن دی آر هاف هیومن نیم دغه دی یا هیګل وایي هیګل او دا ټول فلسفیان دوی هم دا قصې مې لکه دا یورو سنټریزم چې دی چې خپل شناخت ته خپل قام ته او خپل ژبې او کلتور ته نور نه ښه ویل دا بده خبره نه ده خو نور نه ښه ویل بیا په نور باندې تپل دا ډېره بده خبره ده نو د ژبو پته تاسو ته ولګېد زموږ په دې صوبه کې 32 ژبې وشوې او هغې کې د ژبه غټه وړوکې نه وي لکه دا یو خبره هم ده every language is special because every language is mother language and every mother is special ٹھیک شو نو خو دا مونږ په غټه په دې څه حسابوو لکه د یوې ژبې ویونکي به زیاتي یا هغه په لیک کې راغلي هغې لیټریچر لیک کې لیټریچر به ډېر زیاتي حالانکې وینا لیټریچر خو ډېر شی هر ژبه کې زیاتي نو څه پکې دغه د هغې ویونکي زیاتې دي څه پکې ما تاسو ووایي چې 3 کسان هم په ویونکي وو 500 هم دي ها داسې 3 کروړه هم دي په دې صوبه کې نو زما خیال دا دی چې تاسو به څه نه څه آیډیا به تاسو ته ذهن ته راغلی اوس مونږ به دا فلور به اوپن کړو پرانیزو چې تاسو سوالات کولی شئ نو سم یا په بحث کې حصه اخیستی شئ نو پلیز شکریه مننه